دا ډېره سپکه خبره ده چې جی تعویض کومه یا کاڼه استعمالومه یا ګوتۍ دې دپاره چې زه په یو جنۍ مین یم چې زړه ماته راوړي. دا د سپکو خلکو کارونه دي او دا له پرېږده بعضو صاحبانو په کتابونو کې ورته تعویضونه هم لیکلي دي وایي چې کله یو جنۍ باندې ته مینې او د هغې زړه تا ته نه راوړي نو دا یې تعویض دی. مولیانو صاحبانو ورته تعویضونه لیکلي دي او جنۍ ته یو هلک باندې ته مینې دا خو د فحاشۍ دروازې وکولاوې. دویمه زموږ په شریعت کې دا نشته چې زه په دې جنۍ مین یم او زړه یې ځان ته راوړم. سپک کارونه یې یو جنۍ غواړي او زړه دې ورته دی لاړ شه خبره یې د مشرانو سره وکړه. که مشران یې راضي وو او جنۍ راضي وه یو ډېره ښه ده، که راضي نه وو خبره ختمه شوه. او دا د کوم ځای سپک کارونه کې او نیچ کارونه چې ما له جي تعویض وکړه چې جنۍ راباندې مینه شي او ما جي ګوتۍ په ګوته کړې ده چې جنۍ وایي چې هلک راباندې مین شي. دا د کوم ځای کارونه دي؟ رشتې ترې زړه کېږي لاړ شي معلومات وکړه تپوس وکړه زما دا رشته په کار ده که یې دله درکړه مشرانو اجازت و ولي پرې راضي و جنۍ راضي وه یا هلک راضي و خبره ختمه شوه. بیا تعویضونه وکړه د دې لپاره راته بعض وایي وظیفه راته وښایي چې وظیفه چې دې جنۍ زړه ماته راوړي او جنۍ په وظیفو پسې ګرځي چې هلک زړه راوړي. داسې سپکې لوچکې خبرې دي. یو جنۍ مینې دا نشته په شریعت کې دا عاشقي معشقي چې راوتې ده. عاشقي دا نن سبا د هلکان او جنکۍ چې پکې پرته دا عاشقي دې ته وایي د دې دویم نوم دی فسق او فجور. نو واړه واړه هلکان او هغه هم ځان سره په موبایل کې د جنکو تصویران ګرځي او جنکۍ ځان سره هلکانو تصویران ساتي. عمر به د هلک ټول چې د 14 کاله لکه څه چل وي زه به عاشق شوی یم جي عاشق شوی دله یو مضبوط یو 2-3 ګزاره پکار دي چې نه د عاشقي هېره شي. او جنۍ به وایي زه په هلک مینه شوې یم او بس هلک مې په لاره ولیدو سکول ته روان و هلته روان و دلته روان و. داسې کومې خبرې زمونږ شریعت هغه پاک شریعت دی پکې دا خبرې نشته. ما له دم وکړه او ما له درود ما له وظیفه راکړئ. یو جنۍ زړه ته څنګه په زور ځان ته راوړی؟ یو جنۍ نه ده راځي په یو رشته باندې شریعت وایي ته یې نشي مجبوره کولی نو ته څوک یې؟ اوس یو جنۍ ده په یو رشته نه ده راځي ولي کوم چې د هغې مشر دی هغه پرې زور زبردستي نشي کولی او دا ځوان بهر ګرځي تعویضونه کوي جنۍ زړه ماته راوړه او کله وایي کاڼه استعمالوم او کله وایي ګوتۍ استعمالوم. سپکې خبرې دي. ټول دا چلونه د انډیا د فلم نه زده کړي دي. دا ما په خپله یو کس لیدلی او څه وخت کې موږ سره درسونو کې هم کېناستو مخکینۍ خبره نو الله ورته بیا هدایت وکړو نو هغه د لاس ما ورله یو ورځ د لاس ولیدو دا ټول سوی و سرمن ته ایستلي وو نو ما د لاس ویل دا چې سوی دی په هغې کې دننه لیکل کړي وو او دغه لیکل اوس ورانېږي نو دننه یې پکې لیکل کړي وو هغه ستن چې پکې دننه وي وینه چې ترې وباسي هغه ویل داسې چې دا څه وي دا زه په یو جنۍ مین اوس دا ټول دا چلونه د فلمونو دي. دا د کوم ځای دي؟ دا د فلمونو نه یې زده کړي دا ډمتوب یې زده کړی د هغوی نه. دا عباس چې وایي ما ډش کور کې لګولی واړه پکې ټایم پاس کوي که دقه ټایم پاس کوي بغیر کې دغه شي نه جوړ شي. نو الله یې زموږ په حال باندې راحه وکړي. دا قسمه کاڼي او ګوتۍ او دې سره د عقیدې دا زموږ په شریعت کې نشته.